ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویانو ولا ته وای چې دا سسره دي چې ته پکې واغله د سر امن غواړم ارس کولې شم ولوای بچا وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار هغه نه مخ کې ونی کمه وې اوس پکې څوک دی وې زم وې تا نه بعد وې شاید کزوی مې وې بکې پاتې وې وې صاحب خپنشي سره ویم دیتا چې زاړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکه د لاړو پلار دی راغو پلار د لاړو تراله تبم تنن سبا کې لار شي بل بول راشي ته څنګه وای چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی اوه با دربار بند کړي کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د ویلزا پراته ده لخت راواغسته چې دا ویلزا د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاست د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خود لار شي په هغه ځای دی کینی چې په ټکی خاورو للیږي کنه دی کی بني لخت راواغستو د بادشاہ نشخل او مغه سي په سر کېده یو څو لخت وینځه واله اچرا پاسې د نو ډېر وجړل بیا و خندل خایو خندل د دلاسونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه پردم دینه چال دینی وی وې صاحب خندل زکه چې د ډېرې مودې نه دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ پکې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مزه می واغستا رمه خوشحال شو نو زکه می وخل ول داودی جړل ولی ویلو می جړل زکه چې ما یو لس منټه په دې پالن کې تیر کړو نو ما خودم را لخته و خوړې خدای چې څوک شپورس پکې پروتي چا به څومره لخته عزیزان بادشاہ وی والله رښتیا دی بادشاہي پرېخو روان شو یو بالغ ته یو کټوره ځان سره واغست پلار روان دی یو سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس کی دوی چلګه دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي اهم غرزول مخکې چلاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړي نو پروت یو قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړي دی بالغ ته مو لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستا او روټای به خوړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغی د ته ورشه انار راوړل خواګه غوندې وګور چانار راوړه تراو ولت خواګه وګور وې سکا ورته وې صاحب وړاندې زکه تراو چې تا ماته د سکلو حکم نو کړي نو کزه به اجازه تستا دا انار وسکم نو ما د پاره به حرام شي ناجیز بشي وې ته زما به اجازه ته انارم نه سکوي نه هغه استا تنخواه می یو په دوه کړه هغه ول د باغ چابيانې ورکې وزستانو کوي نه کو وی چې ولی وی اوس درته پته ولګی دا چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به می ساتي کار برا باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام لا بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوسو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د 2-3 ورځو خجوري او ستوان به په واغسته وخت به په تیرولو د بیت الله طواف
سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو زلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک دیم لګیا د زلمه پاس د بیت الله د پاس نا आवाज شو چې لا لبیک مو لبیک لبیک ستا आवाज میں نه دی خوا ابراہیم ابن ادهم رحمت الله علیه غبراو چې یا الله داسو ازلمینه تپوس کوي چې لا لبیک आवाज میں اوریدو چې دا ما ته ویلې شو کتا تا ازلمی ورته لو کاکا جان لسکالو شو چې د دې کور نه تاوېګما زویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کیږي چې لا لبیک نو ابراہیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چې مواسط आवाज مې نه ده خو نو زکنا نو ظلمه ورته وی چې کاکا خبره دی خو کړه زم داویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د دې کور مالک مې نه پریدي خو په دې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لار شم دایول او راول وې دو ساته وتا دو سلور غنټې کې چې د جنازه تیارې ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولاړ او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډیر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار عزیزان والله العظیم کنبل درشتا نبل زیشتا د خلاصی نبل سوچتا د فریاد اوریدو نه د فریاد نه د خلاصی بل زینشتا سوا د رب العالمین نا دا سے خلق بم ضرور وی چابدی کتاب او د سنت د پاره د شرم بایسی لیکن دا سے خلق بم ضرور وی چې هغه د دین حقا خدمت کو سکے چې دین حقا د پاره به سر په تلی کې خی او د سر بازی په میدان کې لګي